نن بیا موږ راوړی دی یو بل ډېر بهترین ایټم. د دې فواید څه دي، د دې نقصانات څه دي، دا په څه کې استعمالیږي، د دې ټولو پوښتنو ځواب به انشاءالله تاسو ته په دې ویډیو کې میلاو شي. نو ویډیو راسره تر اخره پورې وګورئ. له تاسو دوستانو څخه بیا هم یوه هیله کېږي که تر اوسه مو زموږ دغه یوټیوب چینل میډیسن ان پښتو ویت فیاض نه وي لایک کړی او سبسکرایب کړی، مهرباني وکړئ دغه یوټیوب چینل ځان سره لایک شیر او سبسکرایب کړئ تر څو دې ته ورته نورې ښکلې ویډیوګانې درته میلاو شي. ګرانو دوستانو، دا چې روژې مبارکه میاشت شروع ده، نو په دغه مبارکه میاشت کې د قرآن کریم تلاوت او د نفلي عباداتو پوره خیال ساتئ. نو په دغه مبارکه میاشت کې اکثر خلکو ته د معدې ډیر زیات تکلیف وي او هغه د معدې څخه ډیر زیات پازاب وي. نو کله چې هم هغه روژه ونیسي او کله د روژه ماتې ټیم شي، هغه خوراک ډیر زیات وکړي، نو هغه خوراک د په معده باندې فوراً بوج شي او ګیس په خېټه کې ډیر زیات وي او خولې له تروي اوبه راځي، نو د دې څخه دا ډیر پازاب وي. نو دې دپاره میوکین سیرپ چې دی یو ډیر بهترین شربت دی او خصوصا هغه کسان کله چې هغه روژه ماته کا او خوراک د هغه په معده باندې بوج شي، خولې له تروي اوبه راځي، کله چې هغه تراویح کا له تراویح نه بعد هم له دغه ستونزې څخه سره مخ وي، نو دې دپاره دا ډیر بهترین شربت دی. دا یو ملټي نیشنل کمپنۍ جوړ کړی دی او په هر میډیکل سټور کې تاسو په اسانۍ سره پیدا کولی شئ. پرایس هم د دې مناسب دی او په ارزانه قیمت باندې هم پیدا کیږي او بل فواید ډیر زیات دي، نقصانات یې نشته. نو په دغه روژې په مبارکه میاشت کې چې کوم کسان د خوراک نه بعد د هغه په معده باندې بوج وي، خولې له تروي اوبه راځي، په خېټه کې ګیس ډیر زیات جمع وي او له هغې څخه هغه پریشان وي، نو دې دپاره میوکین سیرپ چې دی دا یو ډیر ښه شربت دی او د دې په استعمال سره د دغه ستونزو حل ممکن دی. نو دا ډیر بهترین شربت دی او د دې په استعمال سره د دغو ستونزو حل ممکن دی. که پرایس ته راشو، هم د دې پرایس چې دی هم ډیر مناسب پرایس دی، یعنی دا یو شربت په 173 روپۍ یعنی په 173 روپۍ باندې دا یو شربت دی. نو د دې قیمت هم ارزانه دی، بل په هر میډیکل سټور کې په اسانۍ سره هم پیدا کیږي او هغه کسان چې کوم ماشومان وي هغه دا شربت نه استعمالي او کوم کسان چې د ګردو مریضان وي یا نور بعضې د زړه مریضان وي نو هغه دې هم د ډاکټر په مشوره استعمال کا. نور هغه کسان چې کوم کاغذ زنانه وي که نارینه وي او د هغه د معدې د سوزش، د معدې د تیزابیت او د معدې د مشکل او درد څخه پازاب وي، نو دې دپاره دا ډیر بهترین شربت دی او د دې په استعمال سره د دغو ستونزو حل ممکن دی. نو له تاسو دوستانو څخه بیا هم یوه هیله کېږي چې که زموږ دغه یوټیوب چینل میډیسن ان پښتو ویت فیاض مو نه وي سبسکرایب کړی او لایک کړی، مهرباني وکړئ دغه یوټیوب چینل ځان سره لایک شیر او سبسکرایب کړئ. زموږ به پوره هڅه او کوشش وي چې هره ورځ په هغه ایټمو باندې ویډیو جوړه کړو کومې چې تاسو ته په روزمره ژوند کې فایده منې وي او له هغې څخه تاسو ته فایده رسیږي. نو ما فیاض خان په خپلو دعاګانو کې یاد ساتئ. تر بلې ویډیو پورې ښې چارې درته غواړم او په دغه مبارکه میاشت کې د عباداتو پوره خیال وساتئ، خصوصا د قرآن کریم تلاوت ډیر کوئ. تر بلې ویډیو پورې ښې چارې درته غواړم.